دوستانو تاسو به شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د درو کوچنیانو عکسونه کتلي وي چې ویل کېدله پلار سرونه ورڅخه پرې کړي دي. دا موضوع د تیرې میزان میاشتې پر 9مه نیټه سوې ده، یعنې له نن څخه 1 میاشت او 22 ورځې مخکې. هېڅ نشه نه کول، نه اعصابي تکلیف درلود، هېڅ یې نه درلود. سر یې په خلاص و، بېروزګاره و، خواري نه وه، غریبي نه وه. نو دلته به 1 میاشت 2 و 3 بېکاره شو. د هغه وجې سباره دغسې قرار دغه کارنامه وکړه. باید دغه الکان ولیدله چې داسې پراته وه، درې سره پراته وه، او د ما چې سوځلي دي هغه چې کور ته راغلم زما د ورته حلال کړی وه. ما داسې مې د پاکه خدای غوښتي دي. دا ځای اوس په یو دربار بدل سوی دی. د ګڼو سیمو څخه اوسېدونکي د لې راځي دغه قبرونو ته د لې خواستونه کوي. دلته اوسېدونکي وایي چې ځینې کسانو خواستونه کړي دي، د هغوی ګټه ورسره سوې ده، ځینې ناروغان یې ورسره روغ سوي دي. خود موږ هره پلار ورته راځو چې دغه اوس 40 شپو ته به دوی رسېږي، دغه شهیدان سوي دي. بس چې هر مشکل یې که ښځه مرض خراب کړی، که د کوچني لاسونو پښې کږه سوي چې راسو مغزه یې کوږي، بس هغه سم شي.